د دې لپاره چې څاروي لرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ نشي د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په تخنیکي همکارۍ او د FAO مؤسسې په مالي ملاتړ په ټول هیواد کې د څارویو د پوستکي ناروغۍ یا LSD پر وړاندې د واکسینو دویم کمپاین پیل شو. پر دغه کمپاین شاوخوا $3.5 میلیونه لګښت راځي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام به د شخصي کلینیکونو لخوا تطبیقیږي. په همدې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر وویل چې د کرنې او مالدارۍ معیاري کولو ترڅنګ به څاروي لرونکو ته ښې چوپړتیاوې وړاندې کړي. مسئولین وزارت زراعت د کرنې وزارت ټول مسلکي مسؤلین او کارمندان قاطع تصمیم او پلان لري چې د کرنې او مالدارۍ برخه معیاري او د نن ورځې د سټنډردونو سره برابر کړو. اصلاح شوي تخمونه باید استفاده کړو. د سیندونو اوبه باید مدیریت کړو او یوه سالمه استفاده باید ترې وکړو. دا تقریبا 3 میلیونه 9,75,000 ډوزه دي چې انشاءالله په دې باندې موږ مطمئن یو چې زموږ هیواد د دې مرض نه انشاءالله د دې کنټرول به کیږي، دا به د دې مخنیوی به کیږي. په همدې حال کې د مالدارۍ او حیواني روغتیا ریاست مسؤلینو د پوستکي ناروغۍ یا لمپ اسکن پر وړاندې د واکسینو پلي کولو پروګرام د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي وده کې مهم وباله. دوی دغه راز زیاته کړه چې د دې برنامې په پلي کېدو سره به په ټول هیواد کې د دې ناروغۍ مخنیوی وشي. نو که چېرته حیواني محصولات کم شول نو ټولنه د هغې نه متضرره کېږي، ځکه چې د مسؤلیت غذایي دپاره حیواني محصولات ډیر مهم دي او موږ امیدوار یو چې په دغه برنامې په تطبیق سره به زموږ مالداران او زموږ ټولنه د اقتصادي ستونزو او د مسؤلیت غذایي کې چې کومې ستونزې رامنځته کېږي د هغې مخنیوی به وشي. یو شمېر ډاکټران او مالداران بیا په حیواناتو کې د یادې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو له تطبیقولو هرکلی کوي او بیا د چاره د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم ګام یادوي. زیاتوي چې په هیواد کې شاوخوا 80 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د پوستکي ناروغي له هغه ناروغیو څخه ده چې اقتصادي زیانونه ډیر زیات لري. په تیر عامې روغتیا ته دا یوه ساري ناروغۍ ده چې غوا، میښ او اوښان پرې اخته کیدای شي. تیر کال یې ډیر زیات زیانونه واړول. نو کله چې وایو خطرناکه ده د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي، ځکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی. 80 سلنه خلک مو په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. والله خوش هستیم ازش. د کرنې وزارت له یاد اقدام څخه خوشحاله یو چې د یاد ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې موږ ته واکسین راکړ. یاد واکسین موږ تیر کال په پیسو واخیست، خو دا ځل د کرنې وزارت وړیا راکړ ځکه موږ وسه نه لرو چې ویې پیرو. ډیر ګټور واکسین دی. تیر کال مو ځینې غواګانې مړې شوې، خو سږ کال مو ورته واکسین کړی، خوښ یو. انشاءالله مالونه به مو خوندي وي. د یادونې وړ ده چې په حیواناتو کې د پوستکي ناروغۍ او وایروسي ناروغي ده چې غواوې، میښې او یو شمېر اوښان پرې اخته کیږي. د ویترنرانو د معلوماتو له مخې د ناروغي د میاشو د چیچلو له لارې حیواناتو ته لیږدول کیږي. د ناروغۍ تیر کال په افغانستان کې ګڼ څاروي ووژل او څاروي لرونکو ته یې مالي زیانونه واړول.